أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلى الله عليه وسلم ژوند شپږویشتمه پته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترم ورونو، په تیره پنځویشتمه پته کې موږ د حدیبیې د صلح هغه حالات بیانول چې دغه صلح په خپله فتح وه، او الله عز وجل فرمایي انا فتحنا لك فتحا مبینا. بېشکه چې موږ تاته فتح او بری درکړی دی، ښکاره او معلومداره فتحه. ډېر مفسرین وایي چې دغه فتحه په خپله د حدیبیې صلح ده، ځکه دغه بېغمي او قراري چې د قریشو او مسلمانانو په مابین کې پیښه سوه، مسلمانان د قریشو د طرفه د اسلام و دعوت ته فارغه سوه. او اصلا دین مبین اسلام داسې دین دی چې څوک په خبرو او دلایلو نسي پر غالبه کېدلی. هیچا د اسلام واقعي مقابله په دلایلو سره نه ده کړې، بلکې همیشه د اسلام دشمنانو د زوره څخه کار اخیستی دی. د اسلام دین په خپله غالبه دی، ځکه دا دین د الله جل جلاله د طرفه دی. اسلام داسې دین دی چې د انسان د خلقت او فطرت سره موافق او برابر دی. اسلام د عقل او منطق سره برابر دی. څوک نسی کولای چې د اسلام د دین په مقابل کې دی په عقل او منطق سره ودرېږي. خو د اسلام او د خلقو په مابین کې دغه د قریشو پرلپسې حملې حاجز او دیوال وي. د قریشو دشمني او بېځایه اوازې وي چې خلق یې مسلمانانو ته نه پرېښول او مسلمانان یې خلقو ته نه پرېښول. نو کم وخت چې دغه صلح د مسلمانانو او قریشو په مابین کې وسوه، د مسلمانانو او نورو خلقو د مابین څخه پردې او دیوالونه ایسته سوه. دلته نو اسلام پر ټوله جزیرة العرب غالبه سو. د پاره د دې چې د اسلام د کامیابۍ د پاره د دغه صلح نتیجه ښه را معلومه سي، نو به یو څه د حساب عددونه تر نظر لاندې ونیسو. په مکه مکرمه کې 14 کاله و اسلام ته دعوت وسو، مګر د هغو کسانو شمیر چې و اسلام ته داخل سوي وه د 150 نفرو په شاوخوا کې و. دا ټوله په 14 کلو کې چې تقریبا 80 نفره مسلمانان په مکه مکرمه کې وه او 80 نفره په حبشه کې وه. اوس نو بیا د حدیبیې تر صلح پورې، د حدیبیې صلح د هجرت په 6 کال کې وه، یعنی د دعوت د شروع څخه 19 کاله تیر سوي وه. نو دغه د حدیبیې په صلح کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره څو نفره راووته؟ 1,400 یا 1500 نفره. که څه هم مسلمانانو په مدینه منوره کې یو مستقل دولت جوړ کړی وو او حالت یې هم په ښه ډول سره پر مخ روان وو، مګر بیا هم موږ وینو چې د مسلمانانو شمیر ډېر لږ و، فقط 1,400 نفره، او دا د هجرت 6 کال و. نو که موږ وګورو چې د شروع څخه د اسلام د هجرت تر 6 کاله پورې چې د دعوت 19 کاله تیر سوي دي، د هغو کسانو شمیر چې مسلمانان سوي دي 1,400 نفره دي. که چیرې بیا ښځې او کوچنیان او ځینې هغه صحرایي اعراب هم پر اضافه کو، نو به 3,000 نفره سي. مګر هغه کسان چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د مکې مکرمې په فتح کې راوتلي وه، څو نفره وه؟ د هغو شمیر 10,000 نفره و. فقط د حدیبیې تر صلح 2 کاله وروسته، چې د دې څخه مقصد داسو چې د حدیبیې تر صلح وروسته په 2 کلو کې د اسلام د پاره داسې کارونه وسوه چې په هغه تیرو سوو 19 کلو کې نه وسوي. نو تاسې ووایست چې دغه صلح فتح ده که نه ده؟ ټولو غزاو، ټولو سریو،
ټولو جنګو د اسلام د نشرولو دپاره دغسې نتیجه نه وه ورکړې لکه د حدیبیې د صلح نتیجه. نو ځکه الله جل جلاله دغه صلح فتح وبلل. الله عز وجل فرمایي انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. بېشکه چې موږ تا ته فتح او بری درکړی دی، فتح او بری ښکاره او روښانه د پاره د دې چې الله جل جلاله و تا ته ستا پخوانۍ تېرې سوي خطاوې او وروستنۍ خطاوې در وبخښي. ورونو، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ګناهو څخه پاک او معصوم دی، خو د آیات شریف څخه داسې مقصد اخیستلی سو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټوله د مخنۍ او وروستنۍ کوتاهۍ کمی چې د ده علیه الصلاة وسلام د لوړ مقام او لوړ مرتبې په سبب کوتاهۍ بلل کیږي، هغه ټوله ورته معاف دی او الله جل جلاله بل هیچاته داسې معافي نه ده فرمایلې. ورونو، مثال د ممنوعاتو څخه نه دی. لکه د دنیا پاچاهان چې و یوه فاتح او کامیابه جنرال ته په خصوصي ډول اعزاز او اکرام ورکوي، همدارنګه الله جل جلاله خپل رسول سرور کائنات محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ته د دغه فتح سره 4 امتیازات ورکړه. اول دا چې د مخنی او وروستنۍ ټوله کوتاهۍ یې ورمعاف کړې. دغه د معافۍ جمله الله جل جلاله بې له رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه بل هیڅ چاته نه ده فرمایلې. په احادیثو کې راغلي دي چې د دغه مبارک آیات تر نزول وروسته به رسول الله صلی الله علیه وسلم په عبادت کې دونه کوشش کاوه چې ټوله شپه به په لمانځه تېرول، تر داسې اندازې چې مبارکې پښې به یې وپړسېدلې او د لیدونکو زړونه به پر سوځل کېده. صحابه کرامو به عرض کړه چې یا رسول الله ولې دونه تکلیفونه پر ځان تېروې؟ الله جل جلاله خو ستا ټوله پخوانۍ او وروستنۍ خطاوې در بخښلې دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به وفرمایل افلا اکونو عبدا شکورا، ایا شکر گزاره بنده نسم؟ او دا معلومه خبره ده چې الله جل جلاله دغسې زیری خپل هغه بنده ته ورکوي چې هغه د دغه زیري په اورېدلو سره بېبیرې او بې پروا نسي، بلکې نوره هم د الله جل جلاله څخه ډېره زیاته سي. دا چې موږ وویل چې الله جل جلاله و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د دغه صلح په مقابل کې 4 شی ورکړه. اول دا چې د مخنۍ او وروستنۍ ټوله کوتاهۍ ورمعاف کړه. دوهم دا چې ویتم نعمته علیک، او د دې دپاره چې الله جل جلاله د بکې او نورو ښارو په فتح سره خپله مهرباني پر تا پوره کړي. دریم دا چې ویهدیک صراطا مستقیما، او الله جل جلاله و تا ته سمه او صافه لار وښیي. الله جل جلاله به دې همیشه د هدایت او استقامت پر لار قائم لري. څلورم دا چې وینصرک الله نصرا عزیزا، او د دې دپاره چې الله جل جلاله ستا سره کومک وکړي، غالبه او قوي کومک. هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ایمانا مع ایمانهم. دغه الله هغه ذات دی چې سکون او اطمینان یې د مؤمنانو په زړو کې نازل کړي، د پاره د دې چې د دوی د ایمان سره ایمان ورزیات کړي. یعنی سره د دې چې دغه صلح د دوی د طبیعت څخه مخالفه وه، خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حکم یې عمل وکړي. د ضد کوونکو کافرانو سره یې ضد ونه کړي. نو د دغه متابعت په برکت د دوی د ایمان درجې نورې هم زیاتې سوې. دغو مسلمانانو د مخه د جهاد په بیعت سره دا ثابته کړه چې موږ د الله جل جلاله په لار کې د جنګ کولو او ځان قربانولو دپاره حاضر یو، چې دا هم یو قسم ایمان دی. او بیا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسلمانانو د جذباتو او احساساتو څخه مخالفه صلح وکړه، دلته بیا د مسلمانانو بل قسم ایمان ښکاره سو چې د الله او رسول الله صلی الله علیه وسلم د فیصلې په مقابل کې د تسلیم او اطاعت غاړه کښېښوده.
چې دغه سکون او اطمینان هم د الله جل جلاله د طرفه د دوی په زړو کې واچول سو. بیا هم په سورة الفتح کې د دغه صلح په باره کې آیاتونه دوام لري تر څو چې الله عز وجل په 10 نمبر آیات کې فرمایي ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم. یعنی بشکه هغه کسان چې ستا سره بیعت کوي هغه د الله جل جلاله سره بیعت کوي. د الله جل جلاله لاس د دوی پر لاسو سربیره دی. فمن نکث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما. نو پس هر چا چې دغه بیعت مات کی نو بشکه چې دی دغه بیعت پر خپل ځان ماتوي یعنی ضرر یې هم دته رسیږي. او هر هغه څوک چې پر هغه شی وفا وکړي چې د هغه عهد او وعده یې د الله جل جلاله سره کړې ده پس ډیر ژر به الله جل جلاله د هغه وفا لوی اجر او ثواب ورکړي چې هغه جنت او د الله جل جلاله دیدار دی. او بیا په وروستني آیات کې الله جل جلاله هغه کسانو ته اشاره کوي کوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په دغه عمره کې نه وراوتلي. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د وتلو د پاره راوغوښتل دوی وبېرېده او د خپلو ځانو سره یې ویل څوک په دغه بد حال کې چې د مسلمانانو او کفارو په مابین کې دغه دشمني پرته ده وځي نو موږ ورسو او ځانونه ورتسلیم کو. دوی پر خپلو ځانو وبېرېده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نه ووتل. الله عز وجل د هغو په باره کې فرمایي سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. ژر دی چې هغه پاته سوي خلق چې د صحرایي عربو څخه دي و تا ته به ووایي دا چې موږ ستا سره نه ولاړو موږ زموږ مالو او زموږ کورنیو مشغوله کړو. یعنی تر شا مو څوک نه درلوده چې زموږ د مالو او زموږ د کورنیو پالنه وکړي نو زموږ د پاره د الله جل جلاله څخه بخښنه وغواړه. دغه اصلا هغه کسان و چې دوی به په خپل مابین کې سره ویل موږ د هغو خلقو وطن ته ورسو چې هغه دلته مدینې منورې ته راغله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحاب یې ووژل. تاسې ګورئ چې دغه تللي خلق به یو هم ژوندی رانسي ټول به هلته ووژل سي. نو الله عز وجل دغه د دوی د زړو پټ حال و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د مخه تر هغه ورښکاره کوي چې مدینې منورې ته ورسیږي. ځکه دغه آیاتونه د مخه تر دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته ورسیږي نازل سوه. په لار کې یې دا ور معلومه کړه چې تاسې صحیح او سالم مدینې منورې ته ورسیږئ. نو به دغه خلق قسم قسم عذرونه وایي او بهانې به جوړوي چې دغه ټوله درواغ دي. یقولون بألسنتهم ما لیس فی قلوبهم. دغه پاته سوي منافقان به په خپلو ژبو هغه څه وایي چې د دوی په زړو کې نسته. دوی په خپلو زړو کې پوهیږي چې زموږ دغه عذر بالکل غلط دی او دغه د بخښنې غوښتل یې هم یوه ظاهري ریا ده. دوی په زړه کې بخښنه نه غواړي ځکه دوی دغه خپل پاته کېدل نه ګناه بولي او نه عقیده ورته لري. قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. يعني اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم دوی ته ووایه څوک دی چې د الله جل جلاله د طرفه څخه به د عذاب په ایسته کولو کې قدرت ولري. یعنی څوک دا قدرت لري چې د الله جل جلاله د طرفه دی یو شی ستاسې څخه دفع کړي که الله جل جلاله ستاسې د ضرر او نقصان اراده وفرمایي یا الله جل جلاله ستاسې د نفع او فایدې اراده وفرمایي. هیڅوک د جل جلاله و ارادې ته تغییر نسی ورکولی. یعنی بل هیڅوک نسته چې نفع او ضرر دی د هغه په قدرت کې وي بلکې الله جل جلاله په ټولو هغه کارو چې تاسې یې کوئ ښه خبردار دی. او په راتلونکي آیات شریف کې الله عز وجل هغه علت او سبب بیانوي چې دوی په هغه سبب د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دغه عمرې ته نه ووتل او فرمایي
بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. یعنی پرشتیا سره ستاسې د نه تګ سبب دغه نه دی چې دا تاسې په خوله سره بهانې او عذرونه وایست، بلکې تاسې ګمان کاوه چې بیا به هیڅکله رسول الله صلی الله علیه وسلم او د ملګري مؤمنان و خپلو کورو ته صحیح سالم راونه ګرځي. او ای منافقانو، دغه د مسلمانانو د تباهۍ ګمان ستاسې په زړو کې ښایسته سوی دی او ګمان کړی و تاسې بد ګمان او تاسې یو هلاک سوی قوم یاست. بیا نو الله جل جلاله د دغه صورت په نورو آیاتو کې د خیبر و راتلونکې غزا ته اشاره کوي، هغه غزا چې تر اوسه پورې نه ده پیښه سوې. ورونو، د حدیبیې صلح د مسلمانانو په زړو کې د نوې دورې شروع کېدل وه، ځکه د اسلام او مسلمانانو په دشمنۍ کې قریش هغه تر ټولو قوي قوت، هغه ډېر معاند او شدید قوت و. او اوس چې دوی د جنگ د میدان څخه د امن او صلح و میدان ته ووته، نو د مثلث د اضلاعو څخه هغه قوي ضلعه ماته سوه، یا په بل عبارت د هغه درو قوو څخه هغه قوي قوت مات سو. درې قوتونه څوک وه؟ قریش، غطفان او یهود. غطفان خو در معلوم دي چې په نجد کې بتپرسته قبیلې دي، مګر څرنګه چې په جزیرة العرب کې قریش د بتپرستۍ نمایندگان او رئیسان وه، د دوی په ګوښه کېدو سره د نورو بتپرستانو توندي او تیزي پڅه سوه. د پاته بتپرستانو د مسلمانانو سره د دشمنۍ حالت تر ډیرې اندازې کم سو. نو ځکه پس له دغه صلح څخه د غطفان د قبیلو د طرفه کملو او غټه حمله پر مسلمانانو نه لیدل کیږي. که بیا هم دوی یو جنگي اقدامات کړي وي، هغه هم د یهودو په شیطانت او خطا ایستلو سره سوي دي. مګر یهود پس له هغه څخه چې د مدینې منورې څخه وایستل سول، نو یې خیبر د خپلو دسیسو او خیانتو دپاره ځالګۍ وګرځول. د دوی شیطانانو هلته هګۍ اچولې او هلته یې چیچان زیږول، د هغه ځایه څخه یې د فتنې اورونه بلول. هغه اعراب چې د مدینې منورې پر شاوخوا پراته وه، هغه یې د مسلمانانو پر ضد لمسول او په خپله یهودو په دې امیدو شپې تېرولې چې کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانان ختم او فیصله کړي، یا لږ تر لږه ډېر تاوان ورسوي. نو ځکه پس له صلح څخه د حدیبیې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اول اقدام دا و چې د دغه ځالګۍ د بین وړلو یا ورکولو دپاره په یوه فیصله کوونکي جنگ لاس پورې کړي. مګر دغه مرحله چې پس له صلح څخه د حدیبیې شروع سوه و مسلمانانو ته د اسلامي دعوت د نشرولو او تبلیغولو دپاره مناسبه موقع او ښه فرصه برابره کړه. او په دغه وختو کې د مسلمانانو د دعوت او تبلیغ اړخ او نشاط تر جنگي او عسکري حرکتو زیات او ښکاره و. نو ځکه دا به بې ځایه نه وي چې دغه مرحله و دوو حصو ته وویشو. اول د دعوت په لار کې هلې ځلې، د مځکې و پاچاهانو او آمرانو ته د دعوت لیکونه، دوهم عسکري نشاط او حرکتونه. خو څرنګه چې زموږ بحث د غزاو او عسکري حرکتو په باره کې دوام درلودی، نو زه به هم اول د هغه بحث و پوره کولو ته دوام ورکم، که څه هم په حقیقت کې د دعوت موضوع تر عسکري حرکتو د مخه ده. حتی مسلمانانو چې دغه ډېر تکالیف او دردونه زغمل، جنګو او خطرو ته یې ځانونه اچول، د هغه ټولو څخه مقصد او هدف دا و چې دوی او د دوی دعوت سره پرېښول سي. نو د ترتیب په اساس د دعوت مسئله تر جنگ د مخه ده. د حدیبیې تر صلح وروسته عسکري حرکتونه، د الغابه غزا یا د ذی قرد غزا. دغه غزا په حقیقت کې د بني فزاره د قبیلې د یوې ټولۍ شړل دي چې یوه چلیکي حمله یې پر مدینه منوره وکړه، او دا هغه یوازنۍ غزا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیبیې تر صلح وروسته او د خیبر تر غزا د مخه کړې ده. امام بخاري رحمه الله وایي
دغه غزا تر خیبر 3 ورځې د مخه وه، مګر د سیرت او غزاو ځینې علما دغه غزا د حدیبیې تر صلح د مخه بولي، خو د امام بخاري رحمه الله قول صحیح دی. د غزا واقعه داسې وه، د کفارو څخه یو نفر چې خزاره ابن عیینه ابن حصن نومېدی او د غطفان د قبیلې څخه و، او دا خو درته معلومه ده چې د غطفان قبیله ډېره قوي قبیله وه، او دی د هغو کسانو څخه و چې د خندق په غزا کې د مسلمانانو پر ضد اشتراک کړی و. نو کوم وخت چې ده ولیده چې د خندق تر غزا وروسته مسلمانان ضعیفه سوي دي، نو یې امید پیدا سو چې یو وار بیا پر مدینه منوره حمله وکړي، او ویل په خپله پر مدینه به حمله نه کوو بلکې د مدینې منورې پر اطرافو به حمله وکړو. نو غابه چې د مدینې منورې څخه لږ د باندې یوه منطقه ده، او هلته د مدینې منورې د خلقو کښتونه او باغونه وه. څرنګه چې په دغه ځای کې ډېرې درختې موجودې وې، نو یې غابه ورته ویل. غابه یعنی ځنګل. په دغه ځای کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یا بیت المال د شیدو اوښانې هم ساتل کېدې. نو دغه خزاره چې د عیینه ابن حصن زوی و پر دغه غابه حمله وکړه. عیینه ابن حصن زموږ په راتلونکي بحث کې ډېر ذکر کیږي. نو بیا یو څه معرفي کم. عیینه چې د غطفان مشر او رئیس و، ډېر بې عقل سړی و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم احمق مطاع بللی دی، یعنی هغه بې عقل چې اطاعت یې کیږي او امر یې چلیږي. عیینه د عقل، فکر او تدبیر خاوند نو، مګر بیا هم د غطفان د قبیلو مشر و. هر حکم چې به وکړي د ده قبیلې عملي کاوه. 10,000 نفره لشکر یې درلودی. نو خزاره د دغه عیینه زوی پر غابه حمله وکړه. هغه د بیت المال د اوښانو ساتونکی چې د ابوذر رضی الله تعالی عنه زوی و، هغه یې شهید کړي. د هغه ښځه او اوښان یې ورسره بوتله او بیرته ولاړ. فقط په دغه لږ شي یې کفایت وکړي. کم باغوانان چې هلته موجود وه او دغه حال یې ولیدی، ژر د مدینې منورې و طرف ته رهیس وه. خو اول نفر چې د مسلمانانو د جنګیالیو څخه په مخه ورغلی، هغه سلمه ابن الاکوع رضی الله تعالی عنه. سلمه ابن الاکوع رضی الله تعالی عنه هغه څوک دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ده په باره کې فرمایي هو خیر رجالاتنا، یعنی دی زموږ د پیاده لشکر هغه تر ټولو ښه او بهترین نفر دی. بل داسې څوک نسته چې د ده په مثل سره دی پر پښو او پیاده جنګ کوي. د ده رضی الله تعالی عنه په باره کې ویل کیږي چې تر آس چابک و. کم وخت چې به د آسانو سره د ځغستا مسابقه کول، دی رضی الله تعالی عنه به تر د مخه کېدی، او دغه چابکي په دغه غزا کې هم معلومه سوه. دا د الله جل جلاله قدرت و چې دغه تیزی او چابکي پکښې ایښې وه. نو کم وخت چې دغه خبر و سلمه ابن الاکوع رضی الله تعالی عنه ته ورسېدی، دی په خپله د هغه آس څخه راکښته سو چې دی او یو بل نفر پر سپاره وه، او دغه آس د طلحه رضی الله تعالی عنه و. نفر ته یې وویل ته دغه آس و طلحه ته ورسوه، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه واقعه خبر که، او دی پر یوه غونډۍ ودرېدی. د مدینې منورې پر طرف یې په ډېر لوړ آواز نارې کړه، وا صباحا وا صباحا وا صباحا، چې دا د هغه وخت د خطر ناره وه او د مدینې منورې ډېرو خلقو واورېده. سلمه رضی الله تعالی عنه پیاده او پر پښو په خزاره او د هغه په ملګرو پسې رهیسو. که څه هم دی رضی الله تعالی عنه پیاده و، بیا هم په هغو پسې ورورسېدی او هغه نفر یې په غوښو ویشتل. په دغه وخت کې هغه سړی هم و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی او هغه یې په حال خبر کړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غږ وکړي چې کومک کومک، او خلق د رسول الله صلی الله علیه وسلم و طرف ته په راټولېدو شروع سو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر ژر د سپرو یوه ډله جوړه کړه چې مشر یې سعد ابن زید رضی الله تعالی عنه. ویل تاسې د مخه درځئ، موږ به ځانونه آماده کو او درپسې یو. اوس خو حمله د غطفان د طرفه وه، او غطفان ډېره لو او قوي قبیله ده، او مسلمانان د هغو پر طرف ورځي. نو لازمه ده چې پوره تیاری او آمادګي ونیسي. نو د مسلمانانو اوله
کوچنۍ ډله پسې ورهي سوه. اوس نو هلته په کفارو پسې چې اول نفر ورورسېدی هغه سلمه رضی الله تعالی عنه دی، او بیا دغه د سپرو ډله په پسې ده چې مشر یې سعد ابن زید رضی الله تعالی عنه دی، او بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او هغه کسان چې ځانونه یې آماده کړي وه چې ټوله 700 نفره وه، او د غطفان د لښکر پر طرف ورهي سوه. البته دغه د 700 نفرو برابرېده یو څه وخت په بر کې ونیوئ او بیا حرکت وکړي، خو هلته سلمه رضی الله تعالی عنه لکه د مخه چې مو درته وویل په مشرکانو پسې وررسېدلی و او هغه یې په غوښو ویشتل. هغو چې به مخ ورته راواړاوه چې پر ده حمله وکړي، ده رضی الله تعالی عنه به ځینې وځغستل او هغه نسوای پسې رسېدلی. هغه چې به بیرته رهي سي دی بیا پسې ورورسېږي او بیا یې په غوښو ولي. کفار چې مخ پر راواړوي دی بیا ځینې ځغلي. دغه معامله روانه ده چې هغه رهي سي دی په پسې وي په غوښو یې ولي، چې هغه بیا مخ پر راواړوي دی ځینې ځغلي. اصلا د سلمه رضی الله تعالی عنه مقصد دا دی چې دوی مشغوله کړي او ویځنډوي. دی غواړي چې هغه نور مسلمانان راورسېږي او واقعا یې هم وځنډول تر څو چې کفار د یوه غره په تنګي ننوتل. سلمه رضی الله تعالی عنه وایي زه تر دوی لوړ وختلم او پر دوی مې ډبرې راګلولې. زه دغسې په پسې یم تر څو چې د بیت المال د اوښانو څخه یې یو یو پرېښاوه. بیا هم زه په پسې یم او په غوښو یې ولم تر څو چې تر 10 زیاتې چپنې او 10 نیزې یې وغورځولې. غواړي چې ځانونه سپک او هر هغه شی چې بیا غورځاوه ما به پر هغه ډبرې کښېښولې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او د ده ملګري پوه سي. اوس کفار هم پوه سوه چې دا سړی غواړي چې موږ وځنډوي او تر شا لښکر په پسې دی. نو یې څه وکړه؟ خزاره د خپلو 3 نفرو ملګرو سره وسلمه رضی الله تعالی عنه ته ورپاته سو چې دی منع کړي، او هغه نورو نفرو ته ویل یاله تاسې خپل تګ کوئ او مخ پر غطفان درځئ. اوس نو دغه 4 نفره سلمه رضی الله تعالی عنه منع کوي او دی یې مشغوله کوي. څو د مسلمانانو د سپرو هغه اوله ډله راورسېده. د مسلمانانو اول نفر اخرم رضی الله تعالی عنه او تر شا ابو قتاده رضی الله تعالی عنه په پسې و، او تر هغه وروسته مقداد ابن الاسود رضی الله تعالی عنه. د اخرم رضی الله تعالی عنه څخه تلوار وسو. هغه نورو ملګرو ته ونه کتل، پر دغه 4 نفرو یې حمله وکړه. څرنګه چې دی یو او هغه 4، نو اخرم رضی الله تعالی عنه شهید ووژل سو. وروسته ابو قتاده رضی الله تعالی عنه پر هغه کافر حمله وکړه او هغه یې ووژي چې دغه کافر حبیب ابن عیینه د خزاره ورور و. کوم وخت چې حبیب ووژل سو هغه نور 3 نفره وتښتېده. په جنگ کې دا عادت و چې چا به څوک ووژي د هغه مقتول سامان به د هغه قاتل اخیستی او دغه سامان ته سلبه ویل کېده. نو اوس کار د تلوار دی. ابو قتاده رضی الله تعالی عنه دونه وخت نه لري چې د وژل سوي نفر سامان واخلي. نو یې څه وکړه؟ ابو قتاده رضی الله تعالی عنه خپل پټو یا چپنه پر دغه وژل سوي سړي واچول چې دا د دې علامه ده چې دغه سړی ما وژلی دی، او دی په هغه نورو پسې رهي سو. وروسته عکاشه رضی الله تعالی عنه وکولای سوای چې د کفارو په ځینو نفرو پسې ورورسېږي، ځکه هلته 2 نفره وه چې د کفارو تر شا پاته وه، او د پاته کېدو سبب یې دا و چې پلار او زوی دواړه پر یوه اوښ سپاره وه. نو 2 نفره پر یوه اوښ معلومه خبره ده چې د نورو تر شا پاته کېږي. نو عکاشه رضی الله تعالی عنه و دغه 2 نفرو ته ورورسېدی او د نیزې واره یې پر وکړي. یوه نیزه یې تر دواړو وایسته. نیزه د یوه په شا ننوته او د هغه بل تر نس راووته. دواړه یې په یوه وار ووژل او د اوښه راولوېده. په دغه وخت کې چې د مسلمانانو د سپرو اوله ټولۍ په کفارو پسې ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم او ملګري یې و هغه ځای ته راورسېده کوم چې هلته حبیب ابن عیینه وژل سوی و. صحابه کرام ولیده چې یو وژل سوی انسان پروت دی او د ابو قتاده کالی پر پروت دی. ځینو مسلمانانو وویل انا لله و انا الیه راجعون. ابو قتاده ووژل سو. ځکه ښکاره خبره ده وژل سوی انسان او د ابو قتاده لباس. مګر رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل یا
داسې نه ده، بلکې دغه نفر د ابو قتاده د طرفه وژل سوی دی. ورسئ ویې ګورئ. بې له دې څخه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې وویني دا خبره یې وکړه. کوم وخت چې سړی یې لس کوي رښتیا هم هغه حبیب ابن عیینه کافر و او ابو قتاده رضی الله تعالی عنه وژلی و. کفارو د دغه تیښتې په حال کې ډېرې هغه اوښانې چې ورسره رهي کړي یې وې پرېښولې او مسلمانان په پسې دي، تر څو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او اصحابو یې د ذی قرد د اوبو سره واړول. سلمه ابن الاکوع رضی الله تعالی عنه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی، ویل یا رسول الله 100 نفره را سره که، د دوی به سرونه ورپرېکم او هغه پاته اوښانې به هم ځینې راولم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هغه اوس په غطفان کې شیدې څښي، یعنی ته نسې پسې رسېدلی، هغه اوس په خپلو کورو کې دي او دا هم مشکله ده چې د دوی قبیلې ته پسې ورسو، ځکه دغه 200 نفر په تلوار راووتل او د لوی جنگ دپاره آمادګي نه لري چې هغه دې هم د 100,000 نفرو سره وجنګېږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانانو په دغه ذی قرده کې یوه ورځ او یوه شپه تېره کړه او بیا یې امر وکړي چې بیرته درځئ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل خیر فرساننا اليوم ابو قتاده و خیر رجالاتنا سلمه، یعنی نن ورځ زموږ د سپرو بهتر او ښه نفر ابو قتاده دی او د پیاده و ښه نفر مو سلمه دی. او سلمه رضی الله تعالی عنه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته په غنیمتو کې 2 حصې راکړې، هم یې د پیاده حصه راکړه هم یې د سپاره. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم و مدینې منورې ته د بیرته راتګ په وخت کې پر خپله اوښه ورسره سپور کړم. هغه د مسلمانانو ښځه چې کفار ورسره بیولې وه، کم وخت چې شپه سوه ویې کولی سوای چې په پټه د هغه اوښانو طرف ته ورسې کوم چې کفارو ورسره بیولي وه، چې په هغه اوښانو کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یوه اوښه هم وه. دغه ښځې هغه اوښه چوکه کړه او پر سپره سوه، مګر اوس لار نه دور معلومه چې بیرته مدینې منورې ته ولاړه سي. غواړي چې د کفارو څخه وتښتي، مګر د غطفان څخه تر مدینې منورې پورې ډېره لار ده او ور معلومه هم نه ده. اوس په حیرت کې ده چې څه وکړي. په آخر کې الله جل جلاله ته دعا او زاری وکړې، ویل یا رب ته مې پر سمه لار برابره کړې. اوښه یې ولاړه کړه او هغه رهي سوه. بې له دې څخه چې ښځه یې یوې او بلې خوا ته برابره کړي، اوښه یې خپل اختیار او سر ته پرېښول او دا یې هم پر ځان نظر کړه که زه الله جل جلاله مدینې منورې ته ورسولم زه به دغه اوښه د الله جل جلاله د رضا دپاره حلالوم. اوښه رهي ده څو آخر و مدینې منورې ته د ښځې سره ورسېده. ښځه یې د کفارو د شره څخه خلاصه کړه. ښځې هم پر دغه صحیح سالم رسېدو د الله جل جلاله حمد ووایه. ښځه و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغله او خپله قصه یې ورته وکړه او ویل یا رسول الله ما پر ځان نظر ایښی و که زه الله جل جلاله خلاصه کړم زه به دغه اوښه د الله جل جلاله د رضا دپاره حلالوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل سبحان الله، ډېر بد مکافات او بدله دې ورکړه، هغې خلاصه کړې او ته حلالوې. دا وفا ده په عوض د دې چې وې نازوې، ځکه ته خلاصه کړې ته حلالوې. او بل دا چې دغه اوښه ستا ملک نه دی، ته څنګه هغه شی نظر ایږدې چې ستا ملک نه وي؟ ته مالک نه یې، نو هر هغه شی چې څوک یې مالک نه وي هغه نظر کښېږدي، دا نظر باطل دی. دا هم یوه فقهي مسله وه. د دې غذا څخه دا معلومه سوه چې ځینو عربو تر اوسه پورې دا جرأت او دلاوري درلوده چې پر مسلمانانو حمله وکړي، سره د دې چې اوس د مسلمانانو سره قوت او طاقت شته. د خیبر د غزا سبب د هجرت د 9 کال د محرم په میاشت کې د خیبر غزا پیښه سوه. خیبر یو ښار دی چې څو قلاوې پکښې وې او ډېر زراعت یې درلودی چې د مدینې منورې په شمال کې واقع دی او تقریبا 80 میله د مدینې منورې څخه لرې دی. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه درو دشمنو ډلو کې چې قریش، یهود او غطفان وه، د هغه تر ټولو قوي
او معاندې ډلې څخه د حدیبیې د صلح په واسطه فارغه او پوره په امان سو، نو یې دا اراده وکړه چې د هغه پاتو دوو ډلو سره چې یهود او غطفان و خپل حسابونه تصفیه کړي. دا هم د دې دپاره چې په منطقه کې پوره امن او صلح راسي او مسلمانان د هغه پرلپسې خونړیو جګړو څخه د الهي رسالت و تبلیغ ته فارغه سي. څرنګه چې خیبر د دسیسو او مؤامرو ځالګۍ وه، د عسکري حرکتو او د جنګو د راپارولو معدن و، نو دا وړ او مناسب و چې د مسلمانانو نظر اولا و هغه ځای ته ور واوړي. موږ باید دا نکو هیر چې د خیبر یهود هغه کسان دي چې د مسلمانانو پر ضد یې د کفارو ډلې سره راټولې کړې. د خیبر یهود هغه کسان دي چې د بني قریظه یهود یې وغدر او خیانت ته تشویق کړه، او بیا یې د مدینې منورې د منافقینو، د غطفان د قبیلو او اعرابو سره د مسلمانانو پر ضد ارتباطات او اتصالات درلوده. پر دې ټولو سربیره دوی په خپله د مسلمانانو د جنگ دپاره ځانونه آماده کول، چې په دغه کارو سره دوی مسلمانان په پرلپسې تکالیفو کې اچولي وه. حتی دوی هغه کسان دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وژلو دپاره یې نقشه جوړه کړې وه، چې د یهودو د دغه کارو په مقابل کې مسلمانان مجبوره سوه چې د دغه دسیسه جوړونکو د مشرانو د وژلو دپاره لکه سلام ابن الحقیق، اسیر ابن زرام او داسې نورو ډلې ولیږي. مګر د یهودو په مقابل کې د مسلمانانو واجب او لازمي وظیفه تر دغه هم لوه، خو مسلمانانو دغه لازمي وظیفه په دې سبب ځنډوله چې هلته یو بل لوی او قوي شریر او عنادي دشمن د دوی په مخ کې موجود و چې هغه قریش وه. کم وخت چې مسلمانان د هغه قوي دشمن د مواجهې او مخامخ کېدو څخه فارغه سوه، نو د دغه مجرمینو سره د محاسبې دپاره هوا صافه سوه او د دوی سره د حساب ورځ رانږدې سوه. و خیبر ته وتل. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خیبر د غزا دپاره د لشکر په تیارولو امر وکړي، نو دا یې هم ورسره اعلان کړه چې الله جل جلاله د خیبر په فتح کولو وعده را سره کړې ده. خیبر فتح کیږي ورونو. دا خو تاسې ته معلومه ده چې خیبر زراعتي مځکه وه او ډېر باغونه پکښې وه، خلق یې هم مالداره وه، مګر رسول الله صلی الله علیه وسلم دا شرط کښېښاوه چې د خیبر د فتح کولو دپاره به فقط هغه نفر را سره ځي چې حدیبیې ته را سره تللي وه. کم څوک چې حدیبیې ته نه وه را سره تللي هغه نه غواړم او نه به را سره ځي. مګر اعراب او منافقینو چې واورېده چې خیبر فتح کیږي او د خیبر د فتح وعده یقیني وعده ده، ځکه دا هر چاته معلومه وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ووایي چې الله جل جلاله د خیبر د فتح وعده را سره کړې ده، نو خامخا خیبر فتح کیږي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د هر شي په باره کې پیشګویي کړې ده، هغه پر هغه قسم پیش سوی دی او د هغه مخالف اړخ نه دی پیش سوی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم بېله خیبره د بل هیڅ ځای په باره کې نه و فرمایلي چې خامخا فتح کیږي. نو دغه نور نفر یعنی اعراب او منافقین هم پوه سوه چې دغه وعده حق ده، نو یې د غنیمتو طمعه پیدا سوه او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې ویل موږ پرېږده چې ستا سره ولاړ سو، موږ غواړو چې د الله جل جلاله په لار کې جهاد وکړو. مګر رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل یا بیله د حدیبیې د نفرو څخه بل څوک به نه را سره ځي. خو اعراب او منافقین ډېرې زارۍ کوي، وایي یا رسول الله موږ په کارو مشغوله وو، موږ کورني مشکلات درلوده، ځینې کارونه او عذرونه راته پیښ وه چې حدیبیې ته نه ولاړو، خو اوس د وتلو اجازه راته وکړه. موږ د الله جل جلاله په لار کې شهادت غواړو، موږ د جهاد د اجر او ثواب څخه مه محرومه کوه. کم وخت چې دغو خلقو ډېرې زارۍ وکړې، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل د حدیبیې تر نفرو زیات که څوک غواړي چې زما سره خیبر ته ولاړ سي ولاړ دې سي، مګر
هغو نفرو لره په غنیمتو کې حصه نسته. کم څوک چې د جهاد اجر او ثوابونه غواړي، شهادت غواړي، را سره ولاړ دي، مګر هو په غنیمتو کې حصه نه لري. نو هیڅوک نور سره ووتی. هغه د شهادت آرزو یې څه سوه، هغه د جهاد شوق یې څه سو. ټوله د خولې خبرې وې. د منافقینو او ضعیف الایمان خلقو دغه حال هم الله جل جلاله په قرآن کریم کې تر دغه پیښې د مخه ښکاره کړی و. کم چې د سورة الفتح په 15 نمبر آیات او نور آیاتو کې فرمایي: سيقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون ان يبدلوا كلام الله. یعنی کم وخت چې تاسې د خیبر و غنیمتو ته رهیسئ چې دغه غنیمتونه واخلئ، ژر ده چې هغه د حدیبیې څخه پاته سوي خلق و تاسې ته ووایي موږ پرېږدئ چې ستاسې سره ولاړ سو. دوی اراده لري چې د الله جل جلاله حکم بدل کړي. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. و دوی ته ووایه هیڅ کله به تاسې زموږ متابعت او ملګرتیا ونه کوي. همدارنګه الله جل جلاله لا پخوا فرمایلی و. یعنی ستاسې د دغه غوښتنې په باره کې پخوا لا ماته الله جل جلاله هدایت کړی و چې تاسې په دې سفر کې هیڅ کله نسئ تلای. که ولاړ سئ نو د دې تګ معنا دا سوه چې د الله جل جلاله په حکم کې تغییر راغلی. حال دا چې د الله جل جلاله په احکامو کې هیڅ کله تغییر او تبدیل نه راځي. فسيقولون بل تحسدوننا. نو بیا به دوی درته ووایي چې تاسې زموږ سره حسد او عناد کوئ. یعنی دا د الله جل جلاله امر نه دی چې موږ به نځو، بلکې تاسې نه غواړئ چې موږ ته ګټه او فایده ورسیږي. تاسې غواړئ چې د غنیمت مالونه یوازې تاسې ته پاته سي. بل کانوا لا یفقهون الا قلیلا. داسې نه ده لکه دوی چې وایي، بلکې دوی په اسلام او د اسلام په دین نه پوهیږي مګر ډیر لږ. دا ناپوهان په دې نه پوهیږي چې د مسلمانانو د زهد او تقوا مرتبه دونه لوړه ده چې دوی و دنیوي ګټو ته هیڅ نه ګوري. نو کله چې په دوی کې د مال او دنیا حرص نه وي موجود، نو پر تاسې به ولي او د څه شي په سبب حسد کوي. الله جل جلاله نور هم پسې فرمایي: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا. يعني اے محمد صلی الله علیه وسلم هغه پاته سو خلقو ته چې د اعرابو څخه دي ووایه ژر ده چې تاسې به د یوه قوي قوم و جنګ ته راوبلل سئ چې یا به تاسې د هغو سره جنګ کوئ یا به هغه قوم مسلمانیږي. نو که تاسې په هغه وخت کې د دغه بلون کې امر ومنئ او په جهاد کې مو ملګرتیا ورسره وکړه، نو به الله جل جلاله تاسې ته ښه اجر او ثواب درکړي. یعنی اوس خو دغه د خیبر غزا ته نسئ تلای، خو بیا په وروسته کې نور ډیر جنګونه راتلونکي دي او د ډیرو سختو جنگي قومو سره د مسلمانانو جنګونه پیښیږي او دا جنګونه به تر هغو دوام لري چې تر څو دغه قومونه د اسلام په دین مشرفه سي یا د جزیې په ورکولو د اسلام تابع سي. نو که تاسې په رښتیا سره د جهاد محبت لرئ نو هلته جهاد وکئ، خپله توره او مړانه ښکاره کړئ چې الله جل جلاله به ډیر اجر او ثواب درکړي. ورونو، د دغه جنگي قومو څخه ډیر قومونه مراد او مقصد دي چې د هغو په جمله کې مفسرینو د دغه قومو په تفسیر کې د بنو حنیفه قبیله چې د مسیلمة الکذاب قوم دی، حوازن یا ثقیف چې د حنین په غزا کې مقابله ورسره وسوه، هغه مرتدان چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په خلافت کې سخت جنگونه ورسره وسوه، یا د فارس، روم، خراسان، پښتونخوا او نورو قومو او قبیلو چې د خلفاء راشدینو په وختو کې سخت جنگونه ورسره سوي دي ذکر کړي دي. خاصتا په کابل کې ډیر سخت جنگونه وسوه چې تر ډیرې مودې پورې اوږده سوه. پښتانه څو واره مغلوبه سوي او بیا به یاغیان سوه. د اصحاب کرامو لوی جنگي قهرمانان لکه حضرت تمیم او جبیر رضی الله تعالی عنهما هلته شهیدان سوه
او د حضرت عثمان ذی النورین رضی الله تعالی عنه په خلافت کې ټول افغانستان د اسلام په مبارکه رڼا منور سو. وان تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا الیما، او که په راتلونکو جنګو کې هم پاته سواست نو لاړاست لکه د مخه چې په حدیبیه کې پاته سواست، نو الله جل جلاله به تاسو ته ډېر دردناک عذاب درکړي. او بیا الله جل جلاله و مؤمنانو ته خطاب کوي او ورته فرمایي وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه. الله جل جلاله ستاسو سره د ډیرو غنیمتو وعده کړې ده چې تاسو به واخلي او ژر یې درکړه دغه غنیمتونه چې دغه اوس یې په خیبر کې اخلي. تر دې وروسته به ډېر نور غنیمتونه واخلي چې د هغو د جملې څخه یو هم دغه اوسنی د خیبر غنیمت دی چې تاسو به واخلي. وکف ایدی الناس عنکم، او الله جل جلاله بند یا منع کړه لاسونه د خلقو ستاسو څخه. د ناس څخه دلته ډېر خلق او قومونه مقصد دي. اول د قریشو لاسونه د مسلمانانو څخه د هغه صلح په واسطه بند سوه، بل په خیبر کې د یهودو د طرفه مسلمانانو ته کم خاص ضرر او تاوان ونه رسېدی، او بل د مسلمانانو په نه موجودیت کې د هغو کورو او کورنیو ته چا د تجاوز او ضرر لاس ونه غځاوه. ولتكون آیة للمؤمنین ويهديكم صراطا مستقیما، او چې سي دغه کار د الله جل جلاله د قدرت نقشه او علامات د مؤمنانو د پاره، یعنی مسلمانان دې وپوهیږي چې الله جل جلاله څونه قادر دی او د مسلمانانو درجه په الهي دربار کې څونه ده، او رستنی ټول الهي وعده هم دارنګ پوره کېدونکي دي، او الله جل جلاله و تاسو ته سمه لار درښیي چې هغه په هر کار کې پر الله جل جلاله توکل لطفا پتا واړو. او رستنی ټول الهي وعده هم دارنګ پوره کېدونکي دي، او الله جل جلاله و تاسو ته سمه لار درښیي چې هغه په هر کار کې پر الله جل جلاله توکل دی. واخرى لم تقدروا عليها قد احاط الله بها، او یو بل غنیمت او بری هم سته چې اوس تاسو پر هغه قادر نه یاست، مګر په وروسته کې به په لاس درسي. په تحقیق الله جل جلاله علمي احاطه کړې ده پر هغه غنیمتو. ځینې مفسرین دغه غنیمت چې مسلمانان اوس پر هغه نه دي قادر د مکې مکرمې فتح بولي، او څوک وایي د اخرى څخه مقصد د طائف فتح ده. نو الله عز وجل و مسلمانانو ته د خیبر تر فتح د مخه دغه زیری ورکړه چې اول یې د خیبر د فتح زیری و، او بیا د مکې مکرمې فتح چې په هغه وخت کې په لاس نه درغله، تر دې وروسته بیا فتح کوي چې الله جل جلاله د هغې د فتح کولو وعده ورسره وکړه. الله جل جلاله یو په بل پسې زیری ورکوي، بیا یې د حنین زیری ورکوي، او دا خبر یې هم ورکوي چې یو کلی یا جنگ یا غنیمت سته چې اوس پر هغه نسی کامیابه کېدلی، چې هغه پس له حنین څخه طائف دی. په دغه مبارکو آیاتو کې و هغه ټولو واقعاتو ته اشاره ده کم چې تر دې وروسته پیښیږي. نور هم د سورة الفتح آیاتونه په دغه باره کې دوام لري، تر څو چې الله جل جلاله فرمایي چې ولې مسلمانانو ته دغه د حدیبیې په وخت کې مکه مکرمه په جنگ سره نسوه فتح، یا یې په جنگ سره نکړه فتح. الله عز وجل فرمایي هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا ان يبلغ محله، یعنی قریش هغه کسان دي چې کافران سوي دي او تاسې د مسجد الحرام څخه منع کړاست، او منع یې کړې ستاسې قرباني هدي په داسې حال کې چې بندي کړه سوي وې د دې څخه چې خپل د حلالېدو وځای ته ورسېږي. نو د کافرانو دغه کارونه خو ډېر بد کارونه وه، باید جنګ ورسره سوی وای او مسلمانان په زور مکې مکرمې ته داخل سوي وای، مګر هلته یو بل علت موجود و چې د هغه په سبب الله جل جلاله و مسلمانانو ته د جنگ اجازه ورنکړه. هغه سبب الله جل جلاله بیانوي او فرمایي
ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. یعنی کچیر د مکې مکرمه په کفارو کې څو نر مؤمنان او څو ښځې مؤمنانې پټ نه وای چې تاسې د هغو په ایمان نه واست خبر. یعنی هلته په مکه مکرمه کې ځینې داسې نر مسلمانان او مسلمانې ښځې موجود وه چې تاسې د هغو په اسلام نه واست خبر. نو که تاسې جنګ کړی وای دا خطر موجود و چې تاسې هغه مسلمان نفر هم په ناپوهي او په بېخبرتیا کې وژلي وای او بیا به تاسې ته د هغو د وژلو په سبب ضرر او غم در رسېدلی وای. بل دا چې هلته داسې کسان هم موجود وه چې د هغو مسلمانېده مقدر وه او هغه هم په دغه جنګ کې وژل کېده او د لاسه وته. نو ځکه الله جل جلاله جنګ معطله کوي او د جهاد حکم یې نه کوي در او د صلح په دغه 2 کلو کې څونه خلک چې مسلمانېده مسلمانان سوه او چا چې هجرت کاوه هغو هجرت وکړي. بیا نو د مکې مکرمې د فتح دپاره د جنگ اجازه وسوه چې د آیات شریف د دغه حصې لیدخل الله فی رحمته من یشاء ترجمه هم دا ده چې الله جل جلاله په خپل رحمت کې هر هغه څوک چې اراده یې وفرمایي داخل کړي. هغه چې مسلمانېده مسلمانان سوه، هغه چې هجرت یې کاوه هجرت یې وکړي. مقصد دا چې کفار او قریش د دغه عمل په سبب چې تاسې د مکې مکرمې د داخلېدو او عمره کولو څخه منع کړلاست او هدیې نه پرېښولې چې پر هغه خپل ځای حلالې سي د دغه وړ او لایق و چې جنګ ورسره وسي او مکه مکرمه هم دغه اوس فتحه کړه سي. مګر څرنګه چې هلته داسې مسلمانان او مسلمانې ښځې موجود دي چې تاسې په اسلام نه یاست خبر او هغه په دغه جنګ کې وژل کیږي، نو الله جل جلاله د جنگ اجازه و نه فرمایل. او بل هلته نور داسې خلق هم موجود و چې اسلام یې په نصیب و. نو د مکې مکرمې فتحه 2 کاله د دې دپاره وځنډول سوه چې کم چا چې هجرت کاوه هجرت یې وکړي او هغه څوک چې اسلام یې په نصیب کې و هغه هم په دغه موده کې مسلمان سو او بیا نو په مکه مکرمه کې جنگ وسو او فتح سوه. او بیا الله جل جلاله فرمایي لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. یعنی کچیر دغه مسلمانان د کفارو څخه جلا سوي وای نو خامخا به مو د اهل مکې هغه کسان په ډېر دردناک عذاب سره په عذاب کړي وای چې کافران سوي دي. یعنی کچیر په مکه مکرمه کې مسلمانان او کافران سره جلا وای او تاسې پیژندلی د کفارو سره ګډ وډ نه وای پراته نو تاسې به لیدلي وای چې موږ کافرانو ته د مسلمانانو په لاس څونه خوږونکې جزا ورکول. او بیا الله جل جلاله فرمایي اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. یعنی کم وخت چې هغو کسانو چې کافران سوي وه په خپلو زړو کې ضد او تعصب ګرځولی و، داسې ضد او تعصب چې د جاهلیت ناپوهي وه، نو الله جل جلاله پر خپل رسول او مؤمنانو سکون اطمینان او ارامتیا نازل کړه. ورونو تاسې ته خو د کفارو ضد او تعصب بیان سوه چې ویل 100 کال به عمره نه کوئ، که د مکې مکرمې څخه یو مسلمان مدینې منورې ته هجرت در وکړي هغه به بیرته په لاس راکوئ. پر کال چې عمرې ته راسئ په مکه مکرمه کې به تر 3 ورځو زیات وخت نه تېروئ او د ځان سره به اسلحه هم نه راوړئ. په صلحنامه کې به بسم الله الرحمن الرحیم نه لیکئ. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پر ځای به یوازې محمد ابن عبدالله لیکئ چې دا ټوله ضد تعصب او ناپوهي وه. مګر رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه ټوله خبرې په سړه سینه ومنلې او صحابه کرام که څه هم په دغه صلح ناخوښه وه خو بیا یې هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت وکړي او په دغه فیصله یې زړونه مطمئن سوه. نور هم الله جل جلاله فرمایي
وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. او ټینګه او لازمه کړه مسلمانانو لره د تقوا کلمه، د ادب خبرې، او دوی د تقوا وړ او لائق و، او د تقوا د کلمې اهل و، او الله جل جلاله پر هر شي ښه عالم دی. کم وخت چې د حدیبیې صلح پای ته ورسېده، حالات آرام سوه، او رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل احرام څخه ځان حلال کی، لکه څرنګه چې د مخه مو درته وویل. عمر رضی الله تعالی عنه ورغلی او ویل یا رسول الله، تا په هغه خوب چې تا لیدلی و زموږ سره وعده نه وه کړې چې مکې مکرمې ته به داخلیږو، طواف به پر کوو، سرونه به خرو یا کوچني کوو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل یا عمر، آیا ما وعده در سره وکړه چې دغه عمره به په دغه کال کې پیښیږي؟ هو، دا صحیح ده چې ما ویل مکې مکرمې ته به داخلیږو او عمره به کوو، مسلمانان به سرونه خروي یا کوچني کوي، مګر دا مې نه و درته ویلي چې دغه عمره به سږ کال پیښیږي. ورونو، حقیقتا هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوب پر هغه قسم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلی و پیش او واقع سو. مسلمانانو عمره وکړه، مګر د حدیبیې تر صلح یو کال وروسته چې دغه عمرې ته عمرة القضاء ویل کیږي، ځکه د هغه تیرې عمرې چې نسوه ادا قضا یې راوړه. نو الله جل جلاله دغه د عمرې د خوب په باره کې فرمایي لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. یعنی خامخا الله جل جلاله په حق او رښتیا سره خپل رسول ته د خوب ښوولی دی چې تاسې به خامخا مسجد الحرام ته په امن او امان سره داخل سي ان شاء الله، په داسې حال کې چې څوک به خپل سرونه خروي او څوک به کوچني کوي، او تاسې به د هیچا څخه نه بیریږئ. ورونو، که چیرې مسلمانانو په دغه کال د حدیبیې څخه عمره کړې وای نو په بیره او تشویش کې به وای، مګر په عمرة القضا کې هیڅ بیره او تشویش نه و، په پوره امان سره مکې مکرمې ته داخل سوه او عمره یې ادا کړه. او بیا الله جل جلاله فرمایي فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا. نو الله جل جلاله لره د دغه صلح فایدې هغه چې تاسې نه په پوهېدلاست معلومې دي، نو یې د مخه تر داخلېدو و مکې مکرمې ته یوه فتحه او بری نږدې وګرځول. ځینې مفسرین د فتحا قریبا مقصد خیبر بولي، یعنی د مکې مکرمې تر داخلېدو د مخه یې بله نږدې فتحه درکړه چې خیبر دی، او څوک بیا وایي چې د فتح قریبا څخه مقصد د مکې مکرمې فتحه ده چې تر عمرة القضا یو کال وروسته فتحه سوه. که څه هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم او قریشو په مابین کې د صلح موده 10 کاله وه، مګر الله جل جلاله دغه فتحه رانږدې کړه او د حدیبیې تر صلح 2 کاله وروسته مکه مکرمه فتحه سوه. نو ځکه الله جل جلاله فتحا قریبا وفرمایل. ورونو، د سورة الفتح تقریبا ټول آیاتونه د حدیبیې د صلح په واقعاتو پورې تعلق لري. نو کم وخت چې د حدیبیې په صلح پوسو او د هغې په واقعاتو خبر سو او بیا په هغه واقعاتو خبر سو چې تر دغه صلح وروسته پیښې سوي دي چې د خیبر فتحه ده، عمرة القضا ده، او بیا د مکې مکرمې فتحه ده، او بیا حنین او طائف دی، نو د سورة الفتح په مقصد او معنا هم پوهېدلی سو، ځکه چې و دغه ټولو واقعاتو ته په سورة الفتح کې اشارې موجودې دي، او د سورة الفتح آیاتونه د حدیبیې د صلح په وخت کې نازل سوه چې پر هغه واقعاتو چې پیښې سوې یا تر دې وروسته پیښیږي الهي تبصره ده. ورونو، معافي غواړم، ما د خیبر د غزا قصه بیانول او د هغې قصې تر څنګ مې د سورة الفتح ځینې آیاتونه د ترجمې سره تلاوت کړه چې په دې کار کې 2 مهمې فایدې پرتې وې. یو دا چې دا راته معلومه سي چې د سیرت النبي صلی الله علیه وسلم معلومات د قرآن مجید د معنا د پوهېدلو سره څونه تعلق
او ارتباط لري. که موږ د سیرت النبي صلی الله علیه و آله وسلم معلومات ونه لرو، یوازې دا نه چې د سورة الفتح په معنا نه پوهیږو، بلکې د قرآن مجید په ډیرو آیاتو نسو پوهېدلی. دوهم دا چې دا به ډېر ښه او په زړه پورې کار وي چې د سیرت النبي صلی الله علیه وسلم تر څنګ د قرآن مجید د ځینو آیاتو په ترجمه هم پوه سو. هو هلته ځینې کسان سته چې دا یې خوښه ده چې پرله پسې قصې واوري، خو بالمقابل داسې د علم طلبونکي هم سته چې دا یې خوښه ده چې د سیرت النبي صلی الله علیه وسلم د اوریدلو او مطالعه کولو څخه اعظمي او هر اړخیزه فایده واخلي. نو ما د خپل بحث په جریان کې ټوله اطراف په نظر کې نیولي دي. اوس به بیرته خپلې قصې ته راسم. موږ مخکې وویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دی صلی الله علیه وسلم د خیبر د فتح کولو اراده لري. د خیبر د فتح کولو دپاره یو سبب دا و، لکه څرنګه چې موږ ولیده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خندق تر غذا وروسته وهغه قبیلو ته جزا ورکول چې د خندق په جنګ کې یې ګډون او اشتراک کړی و، او د دغه مقصد دپاره چې هر څه سریې لیږل سوي وې یا غذاوې پیښې سوي وې هغه مو د مخه درته بیان کړې. مګر هغه کسان چې دغه ډلې یې سره یو ځای کړي وې او په دغه موضوع کې د کفارو رهبران او مشران وه او د دغه خیانت رئیسان وه، هغه څوک وه؟ هغه د بني نظیر یهود وه، کم چې د مدینې منورې څخه وشړل سوه او په خیبر کې سره یو ځای سوه، چې اوس نو خیبر د کفارو د مشورو مرکز وګرځېدی او د دغه سببه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خیبر اراده وه. په دغه وخت کې د خیبر عمومي رئیسان او مشران دغه کسان وه: کنانه ابن ابي الحقیق او ورور ربیع ابن ابي الحقیق او د بني نظیر سردار سلام ابن مشکم. خاصتا کنانه ابن ابي الحقیق د خیبر پاچا بلل کېدی. د خیبر اوسیدونکي ټول یهود وه، هلته بې له یهودو بل قوم او بل څوک نه وه. اوس چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خیبر و طرف ته رهیسو، فقط هغه د حدیبیې مسلمانان ورسره ملګري دي چې 1400 نفره دي، بې له 5 نفرو څخه چې هغه هم ډېر شدید مریضان وه او پر دوی د دغه پاته کېدو په سبب کمه ملامتي نسته، ځکه الله جل جلاله د سورة الفتح په 19 نمبر آیات کې فرمایي: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. یعنی نسته پر ړانده ګوډ او مریض هیڅ ګناه او تکلیف نسته، ځکه جهاد پر دغه معذورو خلقو نه دی فرض. نو دغه کسان چې د مریضۍ په سبب پاته سوه پر دوی ملامتیا نسته. او رسول الله صلی الله علیه وسلم بې له د حدیبیې د خلقو څخه و بل چاته د وتلو اجازه ونه کړه، او که بیا چیرې نور نفر ورسره ولاړ سي و هغو ته په غنیمتو کې حصه نه ورکول کیږي. نو د خیبر په فتحه کې د اعرابو څخه چا اشتراک نه دی کړی. د هجرت د 9 کال د محرم په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خیبر و طرف ته د حرکت اراده وکړه. د خیبر یهود چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه حرکت خبر سوه، د خیبر یهود ولی او څنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اراده خبر سوه؟ ځکه تر اوسه په مدینه منوره کې ځینې یهود پاته وه. تاسې ته معلومه ده کم وخت چې د مسلمانانو او بني قینقاع د یهودو تر مابین هغه د ښځې او قتل مشکل پیښ سو، او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه یهود و عبدالله ابن ابی منافق ته ورپرېښول، نو د بني قینقاع ټول یهود د مدینې منورې څخه نه ووته، بلکې یو څه نفر یې پاته سوه. هو د بني نظیر یهود ټول وشړل سوه او د بني قریظه یهود ټول حلال کړه سوه، مګر بني قینقاع نه ووژل سوه نه وشړل سوه. خو د دوی ډیرو نفرو په خپله دا نکړه خوښه چې په مدینه منوره کې پاته سي، نو هغه چې تله هغه ولاړه، مګر ځینې نفر یې بیا هم په مدینه منوره کې پاته وه، او بې له دوی څخه ځینې نور انفرادي یهود هم په مدینه منوره کې موجود وه. نو هغه یهود چې په مدینه منوره کې پاته وه په دې نه وه خوښ چې مسلمانان دې د خیبر پر یهودو حمله وکړي.
نو یې څو کاره وکړه. یو یې د مسلمانانو د ځنډولو اراده وکړه، غواړي چې مسلمانان وځنډوي. بل یې دا اوازې اچولې چې خیبر نه فتح کیږي او ټول مسلمانان به د خیبر د یهودو د طرفه حلال کړه سي. غواړي چې په دغه اوازو مسلمانان وبېروي. بل دا چې د دوی هر څونه په وسه پوره سي هغونه مسلمانان د دې جنګ څخه پاته کړي. نو یې څه وکړه؟ د ځینو یهودو پر ځینو مسلمانانو پورونه باندې وه، ځکه اصلا یهود غنیان او مالداره وه. نو یې پر پورهوړو مسلمانانو دا شرط کښېښاوه چې د مخه تر دې چې خیبر ته ووځي زموږ پورونه به راکوئ او تر څو چې زموږ پور رانه کوي خیبر ته به نه ځي. په دغه بهانه یې مسلمانان ځنډول یا پاته کول. د دغه جملې څخه یو یهودي و چې ابو شحم ورته ویل کېده. د مسلمانانو پر یوه نفر چې عبدالله نومېدی پور باندې و، هغه هم فقط 5 درهمه. یهودي و مسلمان ته وایي ته به تر هغو نه وځې څو دغه زما 5 درهمه رانه کې. مسلمان ورته وایي ته لږ صبر وکړه چې زه خیبر ته ولاړ سم او خیبر فتح کو، غنیمتونه راوړو، بیا به ستا پور درکم. یهودي ته نور هم زور ورکوي، ویل تاسې خیبر فتح کوئ؟ والله تاسې ټول په خیبر کې حلالیږئ، وژل کېږئ، او بیا زه زما پور د چا څخه واخلم؟ اوس به لا زما پور د مخه تر دې چې ولاړ سې راکوې. مسلمان وګرځېدی چې یو څوک کومک ورسره وکړي او دغه 5 درهمه ورکړي، خو داسې څوک یې نه کوي پیدا چې دغه 5 درهمه ورکړي. او یهودي ورته ټینګ دی چې زما پور به راکوې. نو عبدالله و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړي چې یا رسول الله تر څو چې د دغه یهودي 5 درهمه ور نکم د وتلو اجازه نه راکوي، او په دې مې هم بیروي چې په خیبر کې 10,000 جنګیالي نفر سته او تاسې به د هغه ځای څخه ژوندي را نسئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل پور یې ورکړه. نو عبدالله هم لاړی، خپل کالی یې خرڅ کړه او د یهودي پور یې ورکړ. او بیا دغه عبدالله ته د خیبر د غنیمتو په جمله کې یوه ښځه هم ورسېده چې د دغه ابو شحم یهودي د اقرباو څخه وه. نو عبدالله پس له خیبره څخه و ابو شحم ته ورغلی او ویل دغه ستا قریبه ده او زما سره مینځه ده، نه رانیسې؟ هغه ویل هو رانیسم یې. نو یې د هغه پور څو چنده مبلغ و عبدالله ته ورکړئ او هغه خپله قریبه یې رانیول. مقصد دا چې یهودو کوښښ کاوه چې مسلمانان په هره طریقه سره چې وي معطله کړي او په زړو یې هم بیره ورننه باسي. نو کم وخت چې مسلمانانو د تګ دپاره ځانونه تیارول، د مدینې منورې یهودو نیت وکړي چې د خیبر یهود خبر کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پر تاسې حمله کوي، تاسې هم د جنگ دپاره تیار سئ. نو یې یو اعرابي یعنی صحرایي عرب چې د بني اشجع څخه و خیبر ته ولېږي چې یهود په دغه حمله خبر کړي. دغه رنګه عبدالله ابن ابی رئیس المنافقین هم د خپلو ملګرو څخه یو نفر و خیبر ته ولېږي چې یهود خبر کړي چې محمد صلی الله علیه وسلم ستاسې و طرف ته در رهیسو، ویښ او بیداره اوسئ او مه ځینې بیریږئ، ځکه ستاسې عدد او اسلحه ډیر دي او د محمد صلی الله علیه وسلم ملګري لږ او پاشلي کسان دي او اسلحه هم ډیره لږ ورسره ده. سبحان الله، دغه سړی مسلمان دی او نوم یې هم عبدالله دی، یهودو ته د مسلمانانو جاسوسي کوي. خدا کارونه عجب نه دي. نن ورځ هم د دغه ابی د زوی پر قسم مسلمانان سته چې وهغه یهودو او نصاراو ته د $100 په مقابل کې د مسلمانانو جاسوسي کوي او د الله جل جلاله سخت عذابونه یې هیر کړي دي. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا هم د معلوماتو دپاره شاوخوا نفر لیږل. هغو نفر وکولای سوای چې هغه د یهودو لیږل سوی نفر ونیسي، مګر د عبدالله ابن ابی لیږل سوی نفر ځینې ولاړی او یهودو ته خبر ورساوه چې مسلمانان ستاسې د حملې دپاره ځانونه تیاروي. په پخوا کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت و چې د یوه ځای د حملې اراده به وه په ظاهره به د بل ځای نوم یاداوه. مثلا که به د قریشو د حملې اراده وه پر بل طرف به رهیسو او بیا به پر قریشو را وګرځېدی چې ودې ته په عربي کې توریه ویل کېږي
چې په جنګو کې دا کار جائز او روا دی، مګر د خیبر په باره کې یې هیڅ توریه ونه کړه. تر وتلو د مخه یې په صراحت سره ویل چې موږ خیبر ته ځو، او الله جل جلاله د هغه د فتح کېدو وعده را سره کړې ده. د دې غزا حال لڅ او ښکاره و، ځکه دلته د الله جل جلاله وعده وه چې خیبر به فتح کوي، نو خود توریې ته هیڅ ضرورت نه و. او هلته چې یهودو ته د مسلمانانو د حرکت خبر ورسېدی، هغو هم د جنگ دپاره پوره آمادګي او تیاری ونیول، مګر دا نه وه ور معلومه چې مسلمانان کله راځي او څه وخت را رسیږي. نو خپلې قلاوې یې ټینګې کړې، د خوړو او اوبو ذخیرې ونیولې، ښځې او کوچنیان یې په هغه محفوظه او ښه قلا کې سره یو ځای کړه، او په قلاو کې شاوخوا جنګي نفر سره تقسیم او ځای پر ځای کړه. یهودو خپل ځانونه او کارونه ښه پر ترتیب برابر او منظم کړه، ځکه چې د مسلمانانو تر راتګ د مخه خبر ورته راغلی. خو پر دغه سربیره رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی د طرفه مطمئن و، او د دوی په ترتیباتو یې پروا نه کېده، ځکه چې د الله جل جلاله د طرفه د فتح وعده واضحه او ښکاره وه. دا داسې جنگ و چې تر پیښېدو د مخه نتیجه معلومه وه، نو د مسلمانانو پوره اطمینان و چې خیبر فتح کیږي. د الله جل جلاله په وعده مطمئن وه. هلته په خیبر کې د یهودو مشران سره راټول سوه، مشوره کوي چې د دغه راتلونکي خطر په مقابل کې باید څه وکړي. دوی سره یو ځای دي او هر یو خپل نظر بیانوي، خو د دوی په نظریو کې اختلاف و. څوک وایي دننه په قلاو کې پاته کیږو او قلاوې به وتړو، څوک وایي یا لښکر به جوړ کو او مخ ته به ورووځو، تر قلاو د باندې به جنګ ورسره وکړو. سلام ابن مشکم وویل ښه خبره دا ده چې د باندې ورووځو، ځکه پر هر قوم چې دننه د دوی په کورو کې حمله وسي ذلیله کیږي او خواریږي. څرنګه چې اوس موږ تیار او منظم یو، باید مخ ته ورووځو او د مدینې منورې پر طرف وررهیسو او هلته جنګ ورسره وکړو. که چیرې موږ ووژل سو، بیا هم خیبر په قلاو کې دی، مالونه او اولادونه مو په خیر دي، او که موږ پر کامیابه سو، غنیمتونه به ځینې راوړو. مګر دا چې موږ دلې ورته ناست یو او د دوی د راتګ انتظار کوو، دا زموږ دپاره ذلت دی. خو د سلام ابن مشکم خبره چا نه کړه قبوله، ځکه د وتلو څخه بیرېده. سلام ابن مشکم ورته وویل تاسې چې زما خبره نه منئ، نو معلومه خبره ده چې نه عزم لرئ نه غیرت، ځکه هجوم د دفاع دپاره واقعي لار ده. موږ باید د دوی د هجوم انتظار ونکو، بلکې موږ باید حمله پر وکړو. مګر بیا هم د ده خبره چا ونه منل. ښه، دا خو یهود سوه. هلته د مسلمانانو حرکت د خیبر و طرف ته شروع سو. 1400 نفره ټول سپاره دي، پیاده نفر پکښې نسته. اوس د مسلمانانو حالت هم ښه کیږي. د مسلمانانو په دې لښکر کې 200 نفر د آسانو سپاره وه، چې دا اول وار دی چې په مسلمانانو کې د سپرو عدد و 200 نفرو ته رسیږي. د خیبر و یهودو ته چې د مسلمانانو د آمادګۍ او تیاری خبر ورسېدی، سره د دې چې د خیبر یهود 10,000 نفره وه، مګر بیا یې هم زړونه د بیرې ډک سوه. نو یې د خپلو مشرانو څخه یوه ډله ولېږل چې د اعرابو او نورو قبیلو څخه د رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانانو په مقابل کې کومک وغواړي. د یهودو دغه ډله د کنانه په مشرۍ چې د یهودو پاچا بلل کېدی رهیس و. اول د بني مره و قبیلې ته ورغله چې مشر یې حارث ابن عوف المري و، او دا هغه قبیله ده چې په خندق کې هم ګډون کړی و. خو اوس یهود ورغله چې حارث ابن عوف د دوی سره د خیبر په دفاع کې حصه واخلي او پر مسلمانانو حمله وکړي. مګر حارث ابن عوف ورته وویل والله ما ته دا را معلومه سوه چې د محمد صلی الله علیه وسلم دین لوړیږي او د ده کامیابی یوه په بله پسې دي، نو زه نه غواړم چې د ده سره جنگ وکم، او دا یې نه کړه قبوله چې د خیبر په جنگ کې ګډون وکړي. بیا نو دغه ډله و غطفان ته رهي سوه چې د غطفان د مشر
عیینه ابن حسن سره وویني. هغه عیینه چې د خندق په جنگ کې د 4,000 نفرو سره اشتراک کړی و، چې د خندق په جنگ کې د کفارو تقریبا نیم لشکر د دوی څخه جوړ شوی و. عیینه ابن حسن چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مطاع احمق بللی دی، بعقل آمر او بعقل سړی و، هیڅ فکر او هوښیاري نه درلوده، نظریات یې ټوله غلط راوتل، په هر موضوع کې چې به مداخله وکړه په هغه کې به ناکامه و، مګر بیا هم د قبیلې مشر و او خلقو یې اطاعت کاوه، چې امر به وکړي 10,000 نفر به ورته ولاړ و او چا پوښتنه هم نه ځینې کول چې څه راکوې او چیرې مو بیایې. نو د یهودو ډله و دغه احمق مطاع ته ورغله او د مسلمانانو حال یې ورته ووایه چې پر خیبر حمله کوي. یو خو غطفان د خیبر د یهودو حلفا او متعاهدین و، او بل یهود ورته ویل که موږ پر مسلمانانو غالبه سوو د خیبر د یوه کال نیمې میوې درکوو. عیینه ابن حسن ورته ویل 1000 نفره خو به دغه اوس تاسې سره ملګري کم او زه به نور 4,000 نفره تیار کم او د هغو سره به در رهي سم. اوس یې د یهودو سره 1000 نفره ملګري کړه او دی د نور لشکر په راټولولو مشغول سو. دا خبر بیا د بني مره و مشر حارث ابن عوف ته ورسېدی. څرنګه چې حارث د عیینه آشنای او ملګری و نور ته راغلی، ویل یا عیینه د یهودو په ملګرتیا جنگ مه کوه. ویل ولې؟ حارث ویل د محمد صلی الله علیه وسلم دین لوړ او غالبه سو، نو جنگ مو ورسره کوه. عیینه ویل پر موږ او یهودو نسي غالبه کېدلی. حارث ابن عوف ویل یا عیینه د مخه تر دې چې د اسلام دین غالبه او په دې ډول سر نشر سي، هغه وخت می په دغه خپلو غوږو د سلام ابن مشکم څخه چې د یهودو مشر دی واورېده چې ویل یې یهودو لره 2 واره حلالېده سته، یهود 2 واره حلالیږي او وژل کیږي. یو وار حلالېدل یې په مدینه منوره کې دي چې هغه پیښ سوه او موږ ولیده چې بني قریظه ټول حلال سوه، او ویل بل حلالېده په خیبر کې دي چې هغه دغه دي را روان دي، نو د یهودو سره په جنگ کې ګډون مه کوه. عیینه ویل تا د سلام ابن مشکم څخه واورېده چې دغه یې وویل؟ حارث ویل هو، په دغه خپلو غوږو مې واورېده. عیینه ویل نو سلام ولې په خپله جنگ ورسره کوي؟ که سلام دغه خبره کړې وي نو بیا جنگ ولې ورسره کوي؟ حارث ویل هغه مجبوره دی، هغه د قوم په سبب جنګیږي. عیینه ویل زه هم د هغه ملګری یم. عیینه او بعقلی ته یې وګورئ، پس له دغه ټولو خبرو بیا هم ټینګ دی چې جنگ وکړي. نو واقعا هم دغه احمق مطاع د 4,000 نفرو په راټولولو شروع وکړه. 1000 نفره خو یې د یهودو سره لیږلي وه چې اوس نو هلته دننه د خیبر په قلاو کې 11,000 جنګي نفر موجود دي، 10,000 په خپله یهود دي او 1000 نفره یې دغه طپان څخه ورسره بوتله، بې له هغه کومکه څخه چې بیا په وروسته کې ورته راځي چې هغه هم 4,000 نفره دي. او دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم د 1,400 نفرو سره د خیبر و طرف ته رهي سو. اوس به د خیبر د لارې واقعات درته بیان کړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم تر لشکر د مخه یوه ډله د عباد ابن بشر په مشرۍ د کشف دپاره ولیږل چې دغه ټوله نفر د آسانو سپاره وه چې په عربي کې فرسان ورته وایي. او بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه چې څوک موږ و خیبر ته د شمال د طرفه ورولي. په خپله خیبر په شمال شرق کې د مدینې منورې واقع دی او مسلمانان د خیبر په جنوب غرب کې دي، نو حمله باید د جنوب غرب څخه وسي. مګر یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل غواړم چې د شمال د طرفه پراسم، دا د دې دپاره چې یهود و شام ته ونه تښتي، ځکه که یهود شکست وخوري او غواړي چې وتښتي نو چیرې ځي؟ شام ته ځي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم غوښته چې دغه د شام د تیښتې لار پر بنده کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخه تر جنگ پوهېدی چې یهود ماتیږي، نو یې غوښته چې ټول بندیان ونیسي او څوک ونه تښتي. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل څوک موږ د شمال د طرفه پر راولي
یوه د اصحاب کرامو څخه داسې لار ور وښول چې د شمال د طرفه و خیبر ته ورتله. رسول الله صلی الله علیه وسلم د لښکره سره رهیدی یو عجبه امر یې وکړ، ویل هیڅوک باید تر لښکر د مخه نسی، تر لښکر د مخه یې یو اوږد صف رهي کوي او نور تر شا په پسې دي. دغه صف برابر رهي دی، هیڅوک تر صف نه د مخه کیږي او نه تر صف د مخه ځي. څه موده وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیده چې هلته مخته یو شی معلومیږي او بریږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه هغه څه شی دی؟ که ګوري د مسلمانانو څخه یو نفر د مخه سوی دی او هغه زغره چې ده اغوستې وه برېښېده. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل رایه ولئ. سړی چې یې راوستی هغه ابو عبس رضی الله تعالی عنه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل آیا ما نه و ویلي چې څوک به تر لښکر د مخه نه ځي؟ ابو عبس رضی الله تعالی عنه ویل یا رسول الله دغه زما اوښه ځوانه قوي او چسپانده ده، دا تیزه ځي، ما نسوی راګرځولی. رسول الله صلی الله علیه وسلم عتاب او سرزنش ورکړي، ویل دی بندي کړي، تر لښکر به څوک نه د مخه کیږي. خو ابو عبس رضی الله تعالی عنه یې بیرته پرېښاوه، غوښته یې چې عبرت واخلي. اصلا رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه امر په دې سبب کړی و چې ده علیه الصلاة وسلام غوښته چې دغه جنگ څونه چې امکان ولري په هغو نه لږ اندازه په بشري خساره تمام سي، څوک ونه وژل سي. او دا چې یو سړی یوازې تر لښکر د مخه رهي وي امکان لري چې هغه نفر ووژل سي او د هره ځایه واری پر وسي، مګر که لښکر سره یو ځای وي بیا نو څوک نسي کولی چې حمله پر وکړي. د مسلمانانو لښکر په دغه مجموعي شکل رهي و. که ګوري چې تر شا بل د 4,000 نفرو لښکر په پسې دی چې هغه عیینه ابن حسن و او د غطفان قبیله ورسره ده او د مسلمانانو د لښکر تر شا په پسې دي، خو حمله نه پر کوي. په مسلمانانو کې تشویش پیدا سو چې یهود مو مخته دي او غطفان تر شا را پسې دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم و عیینه ته حال ولېږي چې د څه شي دپاره راوتلی یې. هغه ویل موږ د یهودو حلفا او دوستان یو، د هغو سره داسې عهد لرو که چا حمله در باندې کول موږ ستاسې کومک کوو، چې د حلفا ترجمه هم دغه ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل الله جل جلاله وعده را سره کړې ده چې خیبر به فتح کوم، نو والله خیبر فتح کیږي، ته بیرته ولاړ سه. عیینه ویل ته خیبر فتح کوې؟ والله تاسې ټوله په خیبر کې حلالیږي، تا او ستا ملګري به ټول بندیان ونیسو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هر څه نفر ورلیږي فایده نه کوي. بیا یې بل څه ورته وویل ورونو اسانه خبره نه ده، د مسلمانانو ټول عدد فقط 1,400 نفره دی او دغه لښکر چې تر شا په پسې دی یوازې هغه 4,000 نفره دی او هلته په خیبر کې هم 11,000 نفره ورته ناست دي. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل ته بیرته ولاړ سه او د خیبر د یوه کال نیمې میوې او حاصلات به در. عیینه ویل آیا د خیبر حاصلات ستا په لاس کې دي چې ما ته راکې؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل قریبه ده چې زما په لاس کې به سي، د نیم کال حاصلات به درکو او ته وګرځه. عیینه ابن حسن نکړه قبوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم پر خپل عزم ټینګ دی چې دا حمله به پوره کوي او عیینه هم صلح نکړه قبوله. نو مسلمانان د خیبر پر طرف رهي دي او د غطفان لښکر په دوی پسې رهي دي. مسلمانانو خپل تګ ته دوام ورکړی دی څو و خیبر ته ورنږدې سوه. عیینه ابن حسن خپل 4,000 نفریز لښکر د باندې پرېښاوه او دی په خپله د یهودو و قلاو ته ورننوتی. دننه په قلا کې کښېنستی. دلته بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وده ته نفر ورولېږي چې یو وار بیا خبرې ورسره وکړي چې دغه نفر سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه او دی د خبرو دپاره خیبر ته ورغلی. نو ځکه د مسلمانانو تر لښکر د مخه و خیبر ته ورسېدی. عیینه چې دننه په قلا کې و ورته راووتی.
سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه ورته وویل یا عیینه بیرته غطفان ته ولاړ شه، ځان ته مشکلات مه جوړوه. الله جل جلاله وعده کړې ده چې خیبر فتح کیږي، نو بیرته ولاړ شه. د خیبر د یوه کال حاصلات ټوله تا ته درکوو. خو هغه انکار وکړي او د صلح ټوله خبرې یې رد کړې. یوه لار هم نه قبلوي، ټینګ دی چې د یهودو په طرفداري به جنګیږي. سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه ورته وویل دغه چې موږ یې درکوو اوس یې لا قبول که، مګر که بیا خیبر فتح سو په والله بیا به هیڅ شی نه درکو او نه بیا واخلې مګر په توره. عیینه ویل چیرې به تاسې پر موږ او یهودو غالبه سئ؟ اوس هم زموږ او ستاسې په مابین کې بل شی نسته بې له تورې. نو سعد رضی الله تعالی عنه ورته وویل ته پوهېږې او ستا فکر. عیینه د صلحې ټوله خبرې او ټول هغه امتیازات چې وده ته ورکول کېده رد کړه او غواړي چې د یهودو کومک وکړي. سعد رضی الله تعالی عنه بیرته ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغلی او حال یې ورته وویل. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل حسبنا الله ونعم الوکیل، او ویل پر الله توکل وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم او د مسلمانانو لشکر پر هغه 11,000 نفرو وررهي سوه او تر شا هم نور 4,000 نفر کفار په پسې دي. د دغه حاله سره بیا هم مسلمانانو وخپل تک ته دوام ورکوي. دوی رهي دي چې په هغه لشکر کې چې د مسلمانانو تر شا په پسې دي یوه عجبه واقعه پیښه سوه. هغه دا چې د غطفان د طرفه یو سړی راغلی او په لشکر کې یې په زوره نارې کړه، خپلو ښځو او اولادو ته مو ځانونه ورسوئ، یعنې هغه په خطر کې دي. او سړی بیرته ولاړی. په لشکر کې نارې جوړې سوې چې شر راته پېښ سو او خبر هم نه دي چې چا د دوی پر ښځو او اولادو حمله کړې ده. دغه 4,000 نفریز لشکر د خیبر جنگ پرېښاوه او د غطفان و طرف ته رهي سوه چې خپلې ښځې او اولادونه خلاص کړي. او عیینه ابن حصن ته نفر ولېږي چې پر غطفان حمله سوې ده. عیینه هم هغه 1000 نفره چې د خیبر په قلعه کې ورسره وه هغه ورسره رهي کړه او مخ پر غطفان رهي سو. غواړي چې خپلې ښځې او اولادونه خلاص کړي. او دا هم نه ده ورته معلومه چې کم خطر دی او د چا د طرفه څخه دی. صرف هغه یوه نفر نارې کړه چې پر غطفان حمله وسوه. مقصد دا چې دغه لشکر ټول و غطفان ته ورسېدی او هلته هیڅ نه ده پیښه. کراره کرارېده. پوښتنه یې وکړه چې یو څه پیښ سوي وه؟ ویل یا. هیڅ نه دي پیښ سوي. ویل تاسې کم نفر را لېږلی وو؟ ویل یا والله موږ هیڅوک نه دی در لېږلی. نو دا سړی څوک و؟ نه یو خبر. تاریخ هم دا نه ده ذکر کړی چې دغه ناره چا وکړه، مګر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په بیره کامیابه سوم. اوس نو شاید دغه ناره کوونکی ملائکه وي، والله اعلم. مقصد دا چې غطفان په دغه قسم سره د دې جنگ څخه وایستل سو. کم وخت چې دغه لشکر و غطفان ته ورسېدی او ویلې ده چې هلته څه نه ده پیښه، عیینه بیا امر وکړي چې بیرته خیبر ته درځئ، مګر دغه د دوی رجوع ډېره ناوخته وه. کم وخت چې دوی دوهم وار خیبر ته ورسېده مسلمانانو نیم خیبر فتح کړی و. نو دغه یوه ناره د دې سبب وګرځېده چې غطفان د یهودو کومک ونه کړي. او د لارې بله واقعه دا وه. د سلمه ابن الاکوع رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی، وایي موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خیبر ته ووتلو او د شپې مو تګ کاوه چې د مسلمانانو څخه یو نفر و عامر رضی الله تعالی عنه ته وویل یا عامر آیا ستا د هغه خوږو بیتو څخه یو څه نه راته اورېوې؟ عامر رضی الله تعالی عنه چې شاعر هم و و قوم ته یې حدا ویل. حدا هغه غزلې یا بیتونه دي چې و اوښانو ته ویل کیږي. په دې اصطلاح سروانان ښه پوهېږي. ورونو پښتو هم یوه پراخه ژبه ده. هغه نفر چې پسونه ګوري و هغه ته شپانه یا چوپان ویل کیږي. هغه څوک چې غوایي ګوري و هغه ته ګوروان ویل کیږي. او هغه څوک چې اوښان ګوري ساربان ورته ویل کیږي. او که اوښانو ته د تګ او رفتار په وخت کې غزلې وویل سي نو دوی ښه تګ کوي او نه ستړي کیږي. او هر څونه چې د دغه غزل ویونکي آواز ښه وي پر هغه اندازه یې پر اوښانو تاثیر زیات وي، خاصتا چې دغه غزلې بیا د شپې وي او دغه غزلو ته په عربي کې حدا ویل کیږي.
نو عامر رضی الله تعالی عنه د بیتو په ویلو شروع وکړه او دغه بیتونه یې ویل: اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر فداء لك ما اتقينا وثبت الاقدام ان لاقينا والقيا سكينة علينا انا اذا صيح بنا ابينا. رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه چې دغه خدا ویونکی څوک دی؟ خلق ویل عامر ابن الاکوع رضی الله تعالی عنه چې د سلمہ ابن الاکوع رضی الله تعالی عنه ورور یا اکاو او ډیر شایسته आवाज یو. حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د بیتو ویلو خوند ورکاوه او صحابه کرامو د پر आवाज خوند اخیستی. د عامر ابن الاکوع رضی الله تعالی عنه د ښه आवाज په سبب اوښان په تک کې یوې او بلې خواته کږېده او زنګېدل، ځکه د اوښانو خدا خوښه وي نو تیز تک کوي او ورسره کږېږي لکه یو څوک چې د ښې غزلې سره سر ښوروي. دغه د خیبر په غزا کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره 60 ښځې د جهاد دپاره راوتلې وې او هغه ښځې په کجاوو کې وې چې کجاوې بیا پر اوښانو بار وې. اوس چې اوښان د دغه ښه آواز په سبب یوې او بلې خواته کږېده نو هغه کجاوې هم کږېدې تر داسې اندازې چې ښځې پر دې وبېرېدې چې د کجاوو څخه ونه لوېږو. نو ښځو و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حال ولېږي چې یا رسول الله ډېر په تکلیف سو، قریبه ده چې د کجاوو څخه ولوېږو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم و عامر رضی الله تعالی عنه ته نفر ولېږي ویل رفقا بالقواریر، یعنی هغه د کجاوو پر خاوندانو نرمي وکړه، یو څه دې آواز کښته کړه. بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل یرحمه الله. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل واجب سو یا رسول الله. ورونو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت د علامو څخه یوه هم دا وه که بې خاص و یوه شخص ته وویل رحمک الله یا یرحمک الله، هغه سړی به په نږدې وخت کې وفات یا شهید سو. نو اوس چې رسول الله صلی الله علیه وسلم و عامر رضی الله تعالی عنه ته دغه جمله وویل، عمر رضی الله تعالی عنه وویل واجب سو یا رسول الله، کشکې پاته سوی وای چې دغه د ده پر آواز مو خوند اخیستلی، مګر د الله جل جلاله اراده او قدر بل شی دی. رښتیا هم عامر رضی الله تعالی عنه د خیبر په جنګو کې حصه واخیسته او بیا په خپله توره ډېر شدید زخمی او وفات سو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې د ده د وفات خبر ورسېدی نو یې وفرمایل انه لشهید، دی خامخا شهید دی. بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانانو د جنازې لمونځ پر ادا کړي. کم وخت چې مسلمانان و خیبر ته ورنږدې سوه او د لرې د خیبر کښتونه او باغونه ولیدل سوه نو مسلمانانو په ډېر لوړ آواز تکبیر او تحلیل وایه الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل پر ځان تکلیف مه تېروئ، آوازونه مو کښته کړئ، تاسې کوڼ او غائب نه بولئ بلکې تاسې اورېدونکي او نږدې ته دعا کوئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم نږدې و خیبر ته واړول، د مازدیګر لمونځ یې ادا کړئ. د لمانځه تر ادا کولو وروسته یې هغه خواړه چې د دوی سره ورسره وه راوغوښته. د ټولو سره بل شی نه و موجود بېله د اوربشو د اوړو، هغه یې خیشته کړه او ټولو وخوړه. بیا یې د ماښام لمونځ ادا کړئ او بیا د ماخوستن. بیا نو په دغه شپه د خیبر پر طرف ورهي سوه او په شپه کې خیبر ته ورورسېده. په هغه شپه چې مسلمانان و خیبر ته ورسېده الله جل جلاله د خیبر پر یهودو خوب غالبه کړ. محترم ورونو، څرنګه چې کتاب پای ته ورسېده نو زموږ پاته قصه به په راتلونکې 28مه پته کې واورئ ان شاء الله تعالی. وما توفيقي إلا بالله وهو السميع العليم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على